د کرکټ لوبغاړي سنیل نارین لپاره بد خبر. ګرانو اوریدونکو، د لا ښه پوهېدو لپاره زموږ دا ویډیو تر پای وګورئ. د ویسټ انډیز آف سپین بالر یا توپ اچوونکی سنیل نارین تېره ورځ د کینګز 11 پنجاب خلاف زبردست بالینګ ترسره کړ چې کلکته نایټ رایډرز لوبډلې بریا ته ورسوله. خو یا د لوبې وروسته د فیلډ امپایرانو د نوموړي بالینګ اکشن مشکوک یا شکمن او غیر قانوني یاد کړ. دا لومړی ځل نه دی چې د سنیل نارین بالینګ غیر قانوني یادېږي. نارین دغه ستونزې پخوا هم درلودلې چې 2014 کال چمپیونز لیګ پر مهال دوه ځلې د نوموړي بالینګ اکشن غیر قانوني یاد شوی و چې له امله یې 2015 کال نړیوال جام کې هم د ویسټ انډیز په ګټه ونه لوبېده. نوموړی اوس مهال بالینګ کولی شي، خو که چیرته په روان هند غوره لیګ IPL کې د آوټفیلډ لوبڅارانو د نوموړي په بالینګ باندې شک وکړ، شاید له بندیز سره مخ کړل شي. سنیل نارین د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبیږي چې تر ډیره پورې په ښو لوبو سره دغې لوبډلې ته بریاوې ور په برخه کړي دي. مننه چې زموږ دا خبر مو هم وکاته.